سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی، ډیرو جاهلو کې د یو باشعور شتون جرم دی. سقراط مجرم دی او حکمت د افلاطون جرم دی، ډیرو جاهلو کې د یو باشعور شتون جرم دی. له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي، فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی. له نوي فکر نه شاهانو ته خطره پیښیږي، فرعون اعلان کړی د نر بچي زیږون جرم دی. او دښمن چې جنگ کوي نو څه ناسه سبب خو ګوري، د زرو غرونه شتمني د هر پښتون جرم دی. قربان دښمن چې جنگ کوي نو څه ناسه سبب خو ګوري، د زرو غرونه شتمني د هر پښتون جرم دی. او د وخت ظالم خایه بچو ته داسې مه وایه چې څو زره کاله پخوا کړی یو قارون جرم. د وخت ظالم خایه بچو ته داسې مه وایه چې څو زره کاله پخوا کړی یو قارون جرم دی. او د زمانې په بندیزونو د څوک سوال پورته کی، د زمانې په بندیزونو د څوک سوال پورته کی، نه د لیلا ګناه د عشق نه د مجنون جرم. د زمانې په بندیزونو د څوک سوال پورته کی، نه د لیلا ګناه د عشق نه د مجنون جرم دی. او دا خلک اوس هم د عیسی په صلیب جشن کوي، یعنی اوس هم قتل روا دی خو بدلون جرم. او کاروان مومند تاسو هلته نور حقونه غوښتل، په کوم وطن کې چې سا جرم دی ژوندون جرم. دوه شعرونه بر سره نور شریک دي. کوم خواته لاړم مقرره فرښته د ډوډۍ، تیر شو بحران په جنگ ځپلې خاریه د ډوډۍ. کوم خواته لاړم مقرره فرښته د ډوډۍ، تیر شو بحران په جنگ ځپلې خاریه د ډوډۍ. چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه، ما به وې دا دی چې چا کړی د واده د ډوډۍ. چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه، ما به وې دا دی چې چا کړی د واده د ډوډۍ. او خلک زمانه تبصرې په ښکلاګانو غواړي، او ما ته پېښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ. قربان خلک زمانه تبصرې په ښکلاګانو غواړي، او ما ته پېښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ. حیرانتیا دا د دلته جنگ په مسلکونو کېږي، خو که سنګینه مسله ده نو هغه د ډوډۍ. دلته د خېټې د دوزخ د عذاب دومره خوف دی، ماشوم د مور زده کړې اوله کلمه د ډوډۍ. او معذور بچي مې ورته نیمه شپه کې ډېر وخندل، ورته سپوږمۍ به هم په شان ښکارېده د ډوډۍ. کاروان مومند د ځوانۍ د مایوسۍ سبب دی، یوه د مینې نیمګړتیا ده او یوه د ډوډۍ. ډېره زیاته